من مجاهد حقم، مرد سنگر آرایم. محترمو مجاهدینو، راځئ د اشغالګرو او د هغوی د ملګرو استبداد، ظلم او ستم پر وړاندې د خپلو میړانو مبارزو، خاطرو او سرګندنو کیسې وړاندې کړئ او راتلونکو نسلونو ته یې پرېږدئ. از فراز سنگرها شور آتشین دارم. حریت رادیو ستاسو جهادي مبارزې او خاطرات د سنگر له څوکو خپرونه کې رانغاړي. از فراز سنگرها شور آتشین دارم. در ره عدو دین هر کجا کمین دارم. السلام علیکم. د حریت رادیو اوریدونکو او د سنگر له څوکو د خپرونې درنو مینوالو، په دې هیله چې ټول برک روغ او د صحت جامې به مو پر تن وي. لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د سنگر له څوکو په خپرونه کې موږ د هغو مجاهدینو ورونو سره غږیږو چې د تیر 20 کلن اشغال پر وخت جهاد په سپېڅلو لیکو کې پاتې شوي. په همدې لړۍ کې مو نن له یو ورور سره دغه خپرونه ترتیب کړې ده. تر ټولو مخکې خو تاسو ته په خپرونه کې ښه راغلاست او هرکلی وایم. مننه کورومدان. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم حافظ زین الله موسی اګامې د ننګرهار ولایت د پچیراګام ولسوالۍ اوسېدونکی یم او په ننګرهار کې د اولې حوزې اول ماموریت مسؤل یم. ډېره زیاته مننه قاري صاحب محترم. که دا راته ووایې چې څه باعث شو چې تاسې د جهاد د سپېڅلې لارې ته راودانګل؟ نو د امریکایانو راتګ او دلته د هغو ظلمونه او د هغو بېرحمانه ظلمونو موږ دې ته اړ کړو چې جهاد وکړو او جهاد ته لاړ شو او خوږ ژوند د هر څه مو پرېښوده او لاړو. د جهاد دپاره مو ټریننګونه وکړه او هغه وسلې او هغه د ماینونو چلونه چې موږ زده کړه بیرته په امریکایانو استعمال کړه. ډېره زیاته مننه قاري صاحب محترم. که اورېدونکو ته دا ووایي چې تاسې خپله د فعالیت ساحه کومه وه، په کوم ځای کې مو فعالیتونه ترسره کول؟ پکتیا کې مو عملیاتو ته تلو، بیا په آخر کې ننګرهار ته راغلو او فعالیت ساحه جلال آباد ښار. ډېره زیاته مننه کوم. هغه لومړۍ صحنه در په یاد ده چې تاسې په لومړي ځل باندې د کور نه دې لارې ته وتلی؟ هغه صحنه خو را په یاد ده. نو د امریکایان به چې کله ما لیدل د بازار کې او دو سره به زنانه وي، ښځې به وي، افغانۍ ښځې به ورسره وي، نو دې به زه سخت دردولم. نو ما په دې وخت کې تازه واده کړی و، تقریبا د واده به مې 1.5 میاشت یا 2 میاشتې کېدلې. نو دې زه سخت دردولم چې دا حالت به مې کتل او ډلې ډل خلک به ورتله او د نظام کفري نظام ته به داخلېدل. نو سوچ مې وکړی چې دا خلک د کفر دپاره دومره هلې ځلې کوي او زه چې د خپل ځان د الله جل په لاره کې قرباني کړم. نو ما ویل چې ته د اسلام دپاره ولې ځان نه قرباني کوې؟ حالانکې مونږ خو ټول عمر مدرسو کې تېر کړی و. بیا نو کور کې مې څه ونه ویلې، شپه تېره شوه، سهار وختي یو کوټبند نه مې 2 جوړه جامې راواخیستې، پلاستیک کې مې واچول. کور کې راته پوښتنه وکړه چېرته ځې؟ ما ورته ویلې من داسې ښار ته ځم ملګري خواته. نو تقریبا دا داسې 2004 او یا 5 به ایسته لاړم مدرسې ته. مدرسې ته چې لاړم یو ملګري سره مې خبره وکړه چې زه خو راوتلی یم چې ټریننګ وکړم د جهاد دپاره. نو هغه ملګري بیا راته ترتیب جوړ کړ. تقریبا 2 کاله که 2.5 کاله بیا کور ته رانغلم. نو هملته مې دا ټریننګونه او دا شیونه وکړل او بیرته بیا جلال آباد ته راغلم او جلال آباد کې مې دا جهادي فعالیتونه شروع کړي. ډېره زیاته مننه. که لومړي ځل باندې چې تاسې د جنګ صحنې ته عملاً ورتلی، دغه صحنه چې مخکې تاسې په ژوند کې بیخي لیدلې هم نه وه، څه احساس مو کوو؟ ډار مو په زړه کې و نه و؟ څه رقم احساس مو کوو په لومړي ځل باندې؟ یاره لومړي ځل باندې خو ډېر زیات خوشحاله و. تقریبا موږ یو عملیات ته تلو د
خوست کې و تقریبا د چرګوټي کمپیانې ورته ویلې. نو تقریبا دې ته مونږ 2 شپې همداسې مسلسل مزلې وکړې. نور داسې و چې مزل نه وغورځېدو. اخر چې هغې ځای ته لاړو بیا هغه خلک پوه شوي وو چې دو جنګ ته راغلي. بیا ګروپونه او ډزې مزې دا شروع کړې. بیرته مونږ واپس شو خو ډېر زیات تکلیف کې شو په دې لاره باندې. ډېره زیاته مننه. که چېرته دغسې یوه کیسه در سره وي چې تاسې په یوه چاپه کې بند راغلي وئ یا د ملګرو داسې شهادت پکې راغلی دردونکې کیسه وي، دغسې یو څه در سره شته چې اورېدونکو ته یې واوروئ؟ نو د بمبار هغه کې خو مونږ ډېر زیات ګیر شوي وو، ځکه یو ځل په پکتیا مقبل ولسوالۍ کې عملیات هم کول د هاوان. نو چې څنګه دا 2 مرمۍ په د امریکایانو بیس باندې وغورځېدلې، هغو نور دا جټې رجیږې کړې. تقریبا 2.5 ساعته یې بمبار کولو، شاوخوا ساحې ویشتلې. نو بیا د بمبار نه وروسته خلکو ویل چې دا خو به ټول ختم شوي. نو زمونږ یو مجاهد هم نه زخمی شوی او نه شهید شوی، ټول الحمدلله روغ او سلامت سره بیرته خپلو ځایونو ته راغلو. او بل یو دغه کې مرکز کې وو، په هغې هم دغسې هغو محاصره کړي وو، بمبارونه یې وکړه او خو بیا مجاهدینو ورسره مقاومت وکړو، هغه محاصره هم ماته کړه. همداسې مقبل ولسوالي ورته وایي. په دې کې دغه ځای کې چې موږ وو هره شپه موږ دې کور ته راتلو. خو په دې شپه باندې چې دا کومه شپه باندې چاپه وه، نو دغه د کور والا سیلاب نومېدو شهید شوی. موږ سره دی وتلی و ترسود ته، چې واپسي راتلو د غریب به ویل زه ستړی یم، موږ ورسره نه وړو. یعنې د دې سره تقریبا داسې یو 1000 مترۍ کې یو بل کور کې موږ پاتې شو. د شپې داسې اذانونو ټیم و چې امریکایانو تقریبا یو 14 تیارې دا مختلف نوعه تیارې راوسي او د ده په کور یې چاپه وواله. نو موږ خو ورسره نږدې وو، خو موږ د دې صحنې نه دغه کور هم پرېښودو، بل داسې یو غار و هلته لاړو. موږ لکه جنګ هم کولو دې ځای نه به یې وکړو. خو ډېره قوي چاپه وه. آخر دغه سیلاب په نوم کس چې و، دی د کوره ووتلو او چې د غره باندې اوښتو، دا ټول غر یې محاصره کړی و. نو دې سیلاب سره د خپل کم کورنی سپی و دا یې ساتلی و. چې کله د غره باندې اوښتلو، دې سپي هغه حکومت خلک لیدلی وو، امریکایان او مثلا یا اردو والا، نو هغو پسې غپېدلی و. هغو به چې غپېدلی و، هغو توجه یې دې ته راوښتې وه چې دلته دغه پیږي د سره څوک شته. نو هېڅ د هغه امریکایانو هغه بمبار وکړي او سیلاب یې شهید کړي. بیا غریب یې همداسې ځان سره یو بل مجاهد هم ځان سره تیاره کې خېجولی و، هغه یې بیا تیارې نه راوغورځولو. چې موږ راغلو نو یو سیلاب په نوم کس شهید شو، دا کور والا، او هغه زمونږ سامانونه او دا شینې وړي وو، خو الحمدلله نور کوم نقصان یې نه و رسولی. رب دې د ټولو ملګرو شهادتونه او قربانۍ قبولې کړي. داسې په دې جهادي دوران کې داسې جالبو خاطرو سره مخ شوی چې بیخي تا ته داسې چې اوس هم رایاد کې ستا تصور کې هم نه راځي چې دې ځای نه به زه داسې ژوندی ووځم، داسې څه خاطرو سره مخ یې؟ نو مونږ خو اکثره دا د ښاري کارونه کول، په دې کې به مونږ دا د چاپو یا مثلا د دې نه به زیات بچ کېدو. زه یو ځای کې وم چې ملګرو سره ناست وم، نو هسې مې دې ځای کې زړه تنګ شو مال چې زه ووځم لاړ شم. ملګری ډېر ټینګ شو چې راځه بس غرمې ته ایسار شه، ما سره سامان هم و. نو ایسار نوم چې څنګه ووتم، نو مخه کې راته د حکومت خلک راغله. چې راغله مو زه حیران شوم چې دا به چېرته ځي، ګورم په همدغه ځای کې چې زه وم همدې باندې چاپه وواله. نو زه الحمدلله ته نه بچ شوم او بیا هغه کور والا هغه نیولي و، خو بیرته بیا هغه راخوشي کړه. هدف یې زه وم، خو الحمدلله زه بیا ته نه بچ شوم. بل بس غټه جالبه دا وه چې د اشرف غني د وټونو ورځې وې. نو بیا په دغه دوران کې ما څه سامان چسپکیان و داسې مینونه انتقالول د بل ملګري خواته. نو دا قصه دې په خاطر کوم درته چې الله پاک سړی ساتي. نو بیا دغه مینونه مې د دغه واګۍ نه د شټپني کې کېښوده او ځان سره مې یو وړوکی زوی واخیستو، هم یې مخکې سیټ کې کېنو. نو بس خولۍ مې لرې کړه، سرتور سر شوم او ډېر سخت امنیت یې نیولی و. چې څنګه دې تلاشۍ ته راغلم، امنیت دپاره یې کابل نه کسان راغوښتي. چې تلاشۍ ته چې راورسېدم، نو سلام مې ورباندې واچو
هغو دا سوچ وکړي که دا کیدای شي چېرته حکومتي وظیفه لري ځکه چې سرتور سر دی ماشوم ورسره دا به چېرته داسې ګاډي کې ورسره دا سامان نو سلام واچو تلاشي نه کړم بل ځای کې هم داسې تلاشي نه کړم خو چې خپل ځای ته ورسېدم ملګري ته مې جب نه شی پیسې که چې مې رستو ورته چې ګورم دا د جب نه مې 2 پټاخې راویستې د برقي پټاخې مې چې هسې تلاشي کړی ویم دی رستلی وی خو ګیرو مه پکې بیا نو د الله ساتنه دا وه چې بیخي نه تلاشي کړم او ما نه سوچ د یاده وتلی و چې دا جب کې به مې دا سامان پاتې نو ډېر داسې خاطرې دي چې الله پاک الله جل جلاله خپله فرمایي والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا نو الله جل جلاله مونږ ته داسې لارې کلاولې او الله جل جلاله زمونږ حفاظت کو او بله یو غټ دغه سره داسې ګیر شوم چې د فتح نه تقریبا یو 3-4 میاشتې مخکې نو ملګرو څه چسپکي راکړه چې دا به ښار کې ملګرو ته ویسو هغه نو مې چې هغه تقسیم کړل نو یو دانه پاتې و دا د سټ لاندې دلته مې ورزېدله نه نښلولی وه خو اندروباګانې لري نو ګاډی مې ډېر دغه شوی و خیرن شوی و دا یو جمعه په دې ښار ته زه تلم او راتلم په دې چک پینونو باندې خو ډاډه وم زه چې شه پکې نشته هغه نو چې کله سرویس ته مې ګاډی ودرو نو ما سره یو څه کسان نورم او هغو سره زه تلم اعلان د ښار ته رشکې کېناستم چې دا سیټ د سرویس والا مخکې کړی دا چسپکې وغورځېدلی و نو هغه ما داسې اشاره وکړه چې ته راشه دا څه شی دی که نه هغه سرویس والا رتوي نو زر ورغلم ورته ویل دا خو د کمپیوټر هارډ ډسک دی هغه هم شکي شو ځکه زه روشن ټیپ ته نتاو خو زر مې څادر کې ته نتاو کې اوس ځان سوچ کوم تقریبا داسې یو 2000 متره کې چکپیان و د فرمیډې چکپیان نو سوچ کوم خو که په چکپیان ورځي کې باسې دي تلاشي دي نه کې خو بالاخره سوچ مې دا وکړه چې بس بندې لاره کې کوشم نابلده وم لاره کې خو نیر ته مې ځان ویس اوس سوچ کومه چې دا اوس که د نیر کې خطا کوي خو په دې ډېر مصرف شوی دی دلته راوړل او دا خو ډېر ملګري په تکلیف کې شوي نو لاړم یو ملګري خوا ته هغه باندې مې احسان واچو ملګرو تا چې دا غوښتو چې زه جهاد کوم دا شی مې درته راوړی هغه نو بس هغه مریان شو که نه چې هغې نه یو جمعه مخکې ما نه مطالبه کړې وه بیا نو سوچ کوم خو بیرته ګاډي ته ورځېد امنیت والا نه خبر کړي فیسبوک او ملګري مې خبر کړي چې داسې واقعې سره مخ شوم فیسبوک او واتساپ او دا ټولې نمبرې مې ورڅه ډیلیټ کړې ما زه خو که وینې ولیم ثبوت به نه چې راغلم همدې سوچ کې ومه چې ګاډي ته راتلم خو د دې نه مخکې مې سوچ وکړی چې کیدای شي که دا د سرویس والا امنیت سره ټچ وي نو که هغې خبر کړي و خامخا به دا ساحه نیولي لږ مخکې کوشم یو د هغې نه داسې یو 10 منټه مزل ورته کېدو هلته کوشم هغې ساحه کې چې کتل مې څوک نه وه و دې کې یو لیوانی غوندې و ګیرکلی او د دا دوکانونو شاوخوا کتله ما دا سوچ وکړم لکه چې دا ما ګوري یا دلته ځان ته اوس یو ځای برابروي چې ګاډي والا راشي وبینیسو خو بیا مې 20 منټه انتظار وکړی دا سړی مې څارلو اخر هغه هسې لکه جهاد کې به داسې چې مونږ به کوشش کولو چې جواسیس ډېر زیات و نو هر چا نه به ډارېدو چې دا استخباراتو کې نه هغه نه نو بیا یو 20 منټه انتظار نه وروسته زه لاړم سرویس والا ته مې ګاډی سرویس کې 1.5 سل روپۍ کې ما ورته 200 ورکړې هغه دا شي پوښتنه وکړه ګاډی ډېر خیرن ما ورته وویل هغه کمپیوټر هارډ ډسک چې و هغه هم بس داسې و چې ما نه پاتې و ګاډي زه ډېر خیال نه ساتم بس بیا همداسې ته نه راووتم بیا چې کله فتح راغله سرویس والا ته ورغلم چې زه دا وګورم چې څه انعام ورکړم ورته که نه زه ورته وایم زه خو هغه کس وم او هغه هارډ ډسک نه و هغه چسپکۍ و خو هغه بس هغه سرویس پریښی و ډېره زیاته مننه قاري صاحب محترمه که دا راته ووایي چې په کومه برخه کې ډېر داسې مسلکي وي چې ډېر پکې واسې وارد وي په هغې برخه کې ستا مهارت ډېر و یاره ما ته خو اوس اکثره دا مستعار نوم یې مفتي دی لکه مفتي صاحب راته وایي نو درته وایم په باروتو کې مې تخصص کړی یعنی باروتو کې خلک چې ډېر علم وکړي او تخصص وکړي او خلک مفتي صاحب ورته وایي نو زه زیات برخه او زیات دغه مې چې تجربه چې لرم په دې مینونو کې او دا چسپکیانو دې شیانو کې ډېره تجربه لرم
کله هم په دې لاره کې د اشغالګرو له لورې یا د هغوی د مزدورانو له لورې زندان ته وړل شوي یې؟ او زندان ته خو داسې و چې تقریبا زما کور سره 2 کاله 3 کاله رابطه کټ شوې وه او خو هغې وخت کې دا وسایل د تلیفونونو د شینو نه و. نو بیا څه وخت مې پکتیا او دې ځایونو کې وکړه. اخر مې سوچ وکړه چې ننګرهار خو خپل وطن دی، باید دلته خدمت وشي. بیا راغلم جلال آباد ته. جلال آباد ته راغلم او خالص فامیلو کې مې یو کور ونیولو. نو کور مې تقریبا 1 کال مې پکې تیر کړی و. د بل کال مې ورسره خبره وکړه. اصلا اصول کې داسې چې باید دا کور کې زه نه وی پاتې شوی، ځکه سړی 1 کال کور کې تیر کړي باید کور بدل کړي. خو دا کور ګاونډیان او دا خلک ډېر ښه وو. نو بیا دې کور کې 2م کال دپاره م پاتې شوم. نو دلته چې پاتې شوم بیا زما رفت آمد او دا هغه ډېر شو. نو حکومت دا کشف کړی و چې دې کور ته دا خلک ډېر څنګه ځي راځي. بیا نو دا 2م کال مې چې تېرولو ورسره دې کې مې 2 میاشتې تېرې کړې وې. نو هغه کور والا وایي چې د ما د نیول کېدو نه په کومه شپه چې چاپه وایي دې نه 1 ورځ مخکې داسې د خاورې راتلی شو د کوټې سر نه. پوخ کور و، خاورې راتلی شو. هغه ویل زه خو کېدای شي پیشو به یا به څوک وي. نو دا چې په کومه ورځ زما باندې چاپه وایي دې نه 1 ورځ مخکې م راغلي وو، خو په دې شپه زه نه وم. دا ساحې کتلې وې. بیا چې چاپه واله زه 11 بجې کور ته راغلم. کور ته چې راغلم ستړی وم، ویده شوم. نو چاپه یې داسې 12 نیمې 1 بجه وه چې امریکایانو تیارې م کېنولې وې او ډېر سخت په ډېر جوش باندې راغلي وو. هغه نو دروازه یې وډبوله. ما ورته څوک یې؟ او هلته پوسته وه، موږ د پوستې والی. نو ده خو کوټو سرونه ټول نیولي چې دروازه مې خلاصه کړه، مخې سره دغه راننوتل امریکایانو سره زنانه م وې، سپي م ورسره و، تیارې م ګرځېدې. نو ما هغه په کوم دغه چې راغلي وو زما نوم هلته دو ته چې کوم نوم ورغلی و په هغې کې چې دا نوم یې واخیستم، دا خو زه نه یم، ما ورته اصلي نوم واخیستو. بیا خو مشکل دا و چې ما یوه جعلي تذکره جوړه په بدل نوم باندې، هغه یې م ګیره کړه. نو خلک شکیان شو. نو امریکایانو بیا ډېر سخت دا کور تالاشي کې، کور کې سامانونه راویسته، تقریبا داسې 1 ډرام او 2 بوشکې دا چې راویسته په ماشین ذریعه باندې. نو بس بیا ما ورته ویل ما زه دلته میلمه یم او کور والا تښتېدلی، ځکه زما روابط خو ولسوالۍ سره ډېر نه وه او سړی چې تعقیبېږي د ولسوالۍ نه تعقیبېږي. نو مونږ کارونه هم ښار کې وو، بس ډېر جاسوسانو دغه نه شو کولی. خو بیا هم لکه رابطه یې جاسوسانو سره کړې وه، ویلي و چې دی دا. نو بیا هم هغه ته یې وړم، میدان ته یې راوستم. میدان کې خو یو ظالم و، هغه ډېر سخت تعذیب کړم او په سبا باندې د سبا 12 بجې بیا امنیت ته وسپارله. هغې وخت کې داسې و چې د هغو دا پالیسي به وخت په وخت بدلېده. یو وخت به امریکایانو بندیان خپل ځان سره ساتل، بیا به داسې وخت دا زموږ وخت کې داسې وخت راغی چې امریکایانو بندیان او د داخلي بندیان دا ټول په یو صحنه کې و. نو بیا امنیت ته یې بوتلم. امنیت کې تقریبا 15 ورځې مسلسل د امریکایي ما تحقیق ته راتلو. نو زه خو منکر وم، خو بیا بالاخره چې زما هغه څه ګوتو چاپونه وو، تقریبا د دې نیول او د ګوتو چاپونه یو 8 کاله فرق و. نو بیا هغه چې راوړه او زما د بیومتریک چې وکړي، نو هغه دا سره موافقه وخوړله. نو دې سره بیا زما زه کله پاکستان نه یو ځل راتلم، هلته د امریکایانو بیومتریک کو چې د کوټې ته ننستم، چې ګوته مې ولګولې، دا کمپیوټر والا داسې لږ شکي غوندې شو. نو ما ځان سوچ وکړ لکه چې هغه درپسې راووتله مسله. خو هغې وخت کې څه ونه ویلی. بیا چې زه نیولی وم ما پسې بیا د تورخم بیومتریک او هغه د پکتیا بیومتریک او دا ټول راویسته. هغې نه دو ته پته ولګېده چې دی همدې کې دی او ډېر پخوانه مثلا دی مجاهد دی. نو بیا تقریبا 1 نیمه میاشت امنیت کې راباندې تېره کړه او بیا محبس ته یوړم. محبس کې اولې محکمې خو ډېر 12 کاله قید راکې او ډېر هغه و او دا کوم سامانونه چې موږ سره نیولي وو دی په ما راواړو چې دا د تا سره دي او د تا دي. خو بیا الحمدلله بس 2مې محکمې او 3مې محکمې بس قید رقم کې تقریبا 22 میاشتې مې بیا محبس کې تېرې کړې. ډېره زیاته من قاري صاحب، رب دې د ټولو تکلیفونو اجرونه درکړي.
په زندان کې دې خلکو وضع ستاسو سره څنګه وه؟ زجر، تکلیف، نور داسې بېعزتۍ دې خلکو کولو که نه یې کولو؟ یاره زندان کې خو چې کله موږ امنیت نه راوستو نو امنیت کې خو تکلیف زیات و، ځکه چې زه تقریبا 2 ورځې همداسې کېنولی وم او تړلی وم، ولچه کې راچولې وې. خو بیا چې دغه ته لاړو محبس ته، محبس خو بیا داسې راحت نو، خو موږ بیا هم لکه سخت بندیان بیا سخت ځای کې وراچول. موږ چې بوتلو اول یې دا د پوډریانو سره واچولو، خو بیا وخت تېرېدو سره موږ داسې یوه لاره پیدا کړه چې بیرته دا لوی محبس ورته ویل دې ځای ته لاړ شو. زما یو بل ملګری و، هغه ډېر چالاک و، هغه د مدیر یو پیر صاحب مرید و، هغه نوم یې ورته واخیست چې موږ هم هغه مریدان یو او دلته مشکلات زیات دي، بل محبس ته مو واړوه. هغه چې هلته واړو نو هغه محبس بیا داسې و لکه کور غوندې، نو هغه کې مشکلات نه و. د کورنۍ غړي به مثلا ورونه او خپلوان به هفته کې 2 وارې راتله، مشکلات بیا نه و. محبس هم بیا بس شپې ورځې تېرولې نو. ډېره زیاته مننه قاري صاحب. که دا راته ووایې چې د انسان په ژوند کې خو ارمانونه نه پوره کېږي، خو بیا هم داسې یو ارمان د زړه کې شته دی چې یا پوره شوی او یا ته دا ارزو لري چې دا ارمان مې پوره شي؟ یاره زمونږ خو ټول نه غټ ارمان دا و چې موږ به یو اسلامي نظام راشي او دا د ظلم او وحشت ټغر ټول شي د هېواد نه، او دا به مو ویلې چې کومه صحنه چې داسې آزاد وګرځو او آزاد تګ راتګ خپلو خپلوانو ته وکړو. او دا اوس چې کوم نظام راغلی دی مونږ همدې په خاطر باندې دا هلې ځلې کولې، دا تکلیفونه، دا مشکلات، دا اولګې تندې او دا شهدا او دا بندونه همدې په خاطر کول چې سوچه اسلامي نظام راشي. او الحمدلله اوس د هر مظلوم غږ اورېدل کېږي او د ظالم د ظلم مخه نیول کېږي، او اوس هم خدمت کې لګیا یو، کوشش کوو چې هېوادوالو ته داسې یو د امن فضا جوړه کړو چې هېوادوال پکې خوشحاله شي. د دومره سختو تکلیفونو وروسته هغه سختۍ، زندان، چاپې، د اشغالګرو د هغوی له لورې بیا ظلمونه، د دومره سختو تکلیفونو وروسته چې دلته اسلامي نظام حاکم شو، څومره خوشحاله، څومره د خوشحالۍ احساس کوئ؟ ولا خوشحاله په دې سره ملګري مو وایي چې موږ د وظیفې مو نه کوو، په کور کې دی خو چې خو امن او مشکلات نه وي، نو اوس خو موږ ډېر زیات خوشحاله یو. او هغه صحنې کله کله موږ په خوب کې موږ ګورو، خو چې بیا رجیګ شو، زه اوس اکثره کله چې دا رینجر رنډ کوي نو زما په ذهن کې دغه رنډ ډېر بد تاثیر کوي چې ګورم بیا بیرغ اسلامي نظام سپین بیرغ ورباندې لګېدلی، نو بیرته بس خوشحاله شو. کم تکلیفونه او کم زحمتونه او هغه هم چې تیر کړي هغه سوچ یاد رانه ووځي. ډېره زیاته مننه. که د خپرونې په دې برخه کې داسې لنډ پیغام اورېدونکو ته واوروئ، لنډ پیغام مو څه دی؟ لنډ پیغام مو هېوادوالو ته دا دی چې په دې نظام باندې شکر وباسئ، ځکه الله جل جلاله فرمایي لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابي لشدید. نو که چېرته تاسو په دې شکر ویستو نو الله جل جلاله به دا نظام نورم قوي کړي او نور به هم د عوامو او د ولس دپاره د امنیت او وطن جوړول او ظالمانو ته به سزا ورکول دا ټول به انشاءالله کېږي. خو چې عوام موږ ته دعاګانې وکړي، عوام موږ سره همکاري، او عوامو نه دا غوښتنه چې په دې شکر وباسئ چې موږ ته الله جل جلاله داسې مشران راکړي چې د عوامو سوچ په ذهنونو کې دی چې څنګه موږ هېوادوالو ته خدمت وکړو، او څنګه دا موږ ته اکثره مشران وایي چې تاسو ګورئ د عوامو سره به ډېره ښه رویه کوئ، ځکه همدا ولسو چې اسلامي نظام قایم شو، همدا ولسو چې د مجاهدینو ته به شپه او ډوډۍ او چای دا ورکول، د همدو په برکت باندې مثلا د اسلامي نظام راغی. نو اوس موږ مشرانو اکثره توصیه دا ده چې تاسو به د عوامو ډېر خیر ساتئ. موږ خپله زه مثلا د ماموریت کې یم، اکثره مسایل چې راشي نو زیات ترجیح د عوامو ته ورکوو، کوشش کوو چې په څه شي خوشحالیږي هماغه کار ورسره کوو. ډېره زیاته مننه قاري صاحب محترم چې زموږ سره مرکې ته حاضر شوې او یو څو شیبې وخت مو موږ ته راکړه.
کور و مدان الله دې تاسو ته مجر درکړي چې دا زمونږ غږ هیوادوالو ته رسوئ. ډیره زیاته مننه د حریت راډیو اوریدونکو او د سنګر له څوکو د خپرونې درنو مینوالو. دا و د نن ورځې خپرونه چې ما عزیز الحسن نعماني تاسې ته وړاندې کړه، تر څو چې زه عزیز الحسن نعماني تاسو ته د سنګر له څوکو په یوې بله خپرونه کې د یو بل مجاهد ورور سره حاضرېږم. تر هغې مو په پاک رب ذوالجلال سپارم. هر چیرته چې وی ښاد آباد او بریالي اوسئ. من مجاهد حقم، مرد سنگر آرایم. محترمو مجاهدینو، راځئ د اشغالګرو او د هغوی د ملګرو استبداد، ظلم او ستم پر وړاندې د خپلو میړانو مبارزو، خاطرو او سرګندنو کیسې وړاندې کړئ او راتلونکو نسلونو ته یې پرېږدئ. از فراز سنگرها شور آتشین دارم. حریت راډیو ستاسو جهادي مبارزې او خاطرات د سنګر له څوکو خپرونه کې رانغاړي. از فراز سنگرها شور آتشین دارم. در ره عدو دین هر کجا کمین دارم.